السلام علیکم. د ګروپ ملګرو ښه یاست؟ په خیر یاست؟ خیرات وي؟ خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ یاست. او د ټول میسجان مو واورېدل، ویډیو مې د کریم د بلا د وکتل، د صدر صادق میسج مې واورېدی. یو پر بل تنقید مه سره کوئ چې یو ایدی ده بل ایدی ده. ټول د چمن ولس ته معلومه شوه چې په نیمه ګانټه کې بندیان لیله کېدل، په نیمه ګانټه کې او بندیان پر راټولول. زه صدر صادق ته وایم، غوث الله ته وایم، بوګی دی، پیز محمد دی، منډولی دی، دا هر چا ته معلومه شو چې دا دی طریقه مې وکړ لکه د خپلو منډو سودا چې تی وکړ. دغه تی دی وکړ لکه د خپلو منډو سودا چې تی وکړ. ته څوک یې چې پرله د چا په اختیار تا د چمن د ولس سره مشوره وکړه، د چا سره دې مشوره وکړه؟ پخواني رغړیان چې کوم د وخت رغړیان ناست دا مې در وبلل، په کومه معنا مې د 11 میاشتې پر لږ ټول کړي. څوک یاستئ؟ روغتنده سره هغه دلالان یې مشران کړي یاستئ. رنګونه وګوره، غرتوب وګوره، یوې به آس چلاوي، بل به یو دیګ پخاوي، بل به یو ګینو بیټ خرڅوي، بل به چیش کول. او تی نن د رغړیان مشران یاستئ، عین د رغړیان دلالان یاست. او ټول د چمن ولس ته دا وایم، پر یوې پارټۍ والا باندې تنقید مه کوئ، مو پر لګېږئ، مو پوسټونه پسې کوئ. ټولو پارټیانو والا ته مې دا خواست دی وروره چې ژر در ژره که سبا یې که بل سبا یې خپل میټینګ سره وکړي، خپل پر لچ کښېږدي. دا 15 کسه بالکل دې باندې د دې کاسۍ څه سوچو دي اوس په سیو کې ناست دی، په کراچي کې وایي زه به دا کار کړلم. یا وروره دا فالتو خبرې دي. عین د بلګیډیر په شکل یې دله راواڅوي، نکې ولګولي دي، په سټیډ یې درته ودروي چې داسې به وکړو هاسې به وکړو. سبا به په شناخت کارت پرې خلک ایله داسې څه سوده سړی 2 شپې پرله پسې د سهار د خوا 2 ګانټې بلګیډیر د وړو پزه درکول، 2 ګانټې خلک درله کول، هېڅ یاستئ د خبرو ځای به درپره کوئ. پرون غوث الله او صادق ته دواړو انټرویوانې زه ګورم چې وایي موږ خو دا د دروازه یې لکله دا نو حکومت موږ سره قسم کړی دی. ته پرلت ستا د پلار دی، ستی د نیکهګانو دی، ته یاست څوک چې پرلت ټولوئ. ولې ټولوئ؟ 15 ورځې صبر وکړه. اوس به بیا زموږ پرلت چې د سره به ترتیب سره شروع کېږي، بیا به په حکومت هغه رقم مني. پرلت مو خرڅ کړي نه شابوش. باید ټولو پارټیانو والا ته دا وایي ټول سره یو شي. دا 15 باید که پرلت ته هوار کړي، دا باید چې راغزار کړي، د لرګي را لاندې کړي. بوګی، پیز محمد، منډولی، صادق، غوث الله، ساره دراغه درېمان او د کاسې په اسمان کې ناست دی، کراچي په سیو کې ناست دی. او دلته خلکو ته وایي چې زه په اسلام آباد کې یم، په دغه کارو اخته یم. هېڅ په هېڅ کار نه دی اخته. زموږ پرلت سودا کړې وه، زموږ د چمن د نورزي او د راسګزو د کمبلې بدنامي یې وکړل. زموږ په راسګزو په نورزو کې دی کس ودرېدی چې دی د اسمانه سره ازغلي، پر سټیډ د بلګیډیر په شان ولاړ دی چې د سبا څخه دروازه خلاصه ده. په موږ کې دی سړی نشته. دا خو دوی معلوم داره د نایت په باغ کې، د کاسي نایت په باغ کې 2 ورځې مخکې د منډولی فضل محمد سهار وختي مهال یې راکړل، میټینګ شروع. د بندیان 2 ورځې مخکې راوتلي وو، د بلګیډیر پورې د نایت کاسي په باغ کې دا میټینګ سره شروع. دا خبره سره وکړل چې وروره بس د وړو پزه خالي راکړه. نن زموږ د ټولو چمنوالو د سګزو د نورزو رنګ جوړ بد کړي. نه شابوش. باید د دې رغړیانو مخنیوی وشي. او دغه رغړیان چې څونه ځلې کېږي دا 15 نفر د ټول رغړیانو رنګ یې بد کړي، باید بې عزته